اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زده کوونکو هیله ده چې درس مو زده شوی وي. د نن ورځې د درس موضوع ده د ټکي مختصات په مستوي کې. په تیر درس کې ټکی مستوي قایم محورونه د هغوی اړوند نور مسایل دغه ټول ولوستل شول. په ننني درس کې دوه مهم موضوعات د یادونه وړ دي. یو دا چې د قایمو محورونو په اساس څو روبې تشکیلیږي، او دوهم دا چې که چیرې د ایکس قیمت صفر وي او یا د وای قیمت صفر وي، په داسې حالت کې ټکی چیرته موقعیت لري. د دې نه ورېخوا که نور مسایل په دې درس کې تاسو ته راغلي وي، بیا یې ویلو ته اړتیا ځکه نشته چې په دغه نورو مسایلو باندې په تیر درس کې تاسو ته معلومات درکړل شوي دي. ښه، دلته لومړی محورونه رسم کوو. دلته لومړی څه شی رسم کوو؟ محورونه رسم کوو. منفي ایکس، مثبت ایکس، مثبت وای، منفي وای. پام وي دلته څلور روبې تشکیلیږي. دې ته یې اوله روبه، دې ته یې دوهمه روبه، دې ته یې درېیمه روبه او دې ته یې څلورمه روبه ویل کېږي. بله خبره، په اوله روبه کې د ایکس او وای دواړه قیمتونه مثبت وي. معنا دا چې که چیرې په مرتبه جوړه کې د ایکس وای دواړه قیمتونه مثبت وي، نو ټکی به په اوله روبه کې تشکیلیږي. په دوهمه روبه کې ایکس قیمت منفي دی، ایکس قیمت منفي، د وای قیمت مثبت. معنا دا چې که په مرتبه جوړه کې د ایکس قیمت منفي و، د وای قیمت مثبت و، نو دغه ټکی به په دوهمه روبه کې تشکیلیږي. په دریمه روبه کې لیدل کېږي چې ایکس قیمت منفي، وای قیمت هم منفي. که په مرتبه جوړه کې ایکس وای دواړه قیمتونه منفي، نو ټکی به په دریمه روبه کې تشکیلیږي. په څلورمه روبه کې لیدل کېږي د ایکس قیمت مثبت، د وای قیمت منفي. معنا دا چې که په مرتبه جوړه کې د ایکس قیمت مثبت وي، د وای قیمت منفي، نو دا د دې مرتبه جوړې اړوند ټکی به په څلورمه روبه کې جوړیږي. ښه، اوس دې خبرې ته راځو. که د ایکس قیمت صفر وي، که د ایکس قیمت څه ډول وي؟ صفر وي. مثال یې څه ډول دی؟ 0 3. په داسې حالت کې ټکی چیرته جوړیږي؟ ایکس قیمت خو صفر دی، وای قیمت څو دی؟ مثبت 3. پورته خواته یې شمارو، مثبت 1، مثبت 2، مثبت 3. نو ټکی د وای په محور د 3 په قیمت باندې شتون لري. 0 3. ښه، دوهم، که ووایو چې د وای قیمت صفر وي، په داسې حالت کې ټکی چیرته شتون لري؟ مثال ورکوو بي، منفي 3 او 0. ایکس قیمت څو دی؟ منفي 3 دی، وای قیمت صفر دی. وای قیمت چې صفر دی هغې ته پام نه کوو، حساب ته یې ایکس قیمت چې منفي 3 دی په منفي جهت باندې یې شمارو، منفي 1، منفي 2، منفي 3. نو وایو چې د ایکس محور په منفي 3 ټکي، البته په منفي 3 عدد باندې د بي ټکی قرار لري. چیرته قرار لري؟ په منفي 3 عدد باندې د ایکس محور د بي ټکی قرار لري. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې په درس باندې پوه شوي وئ. تر بیا ښې چارې.